Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. امید ده چې ټول بخوي. راځو نن ویډیو کې types of IV fluids باندې خبرې کوو. هغه مایعاتو باندې هغه fluids باندې خبرې وکړو کوم چې موږ ناروغانو ته د ورید له لارې انټراوینس روټ باندې ورکوو. دغه مایعات به وپېژنو او د مایعاتو ډولونه به هم زده کړو. IV fluids کوم چې په شفاخانو کې ډیر کمنلی کلینیکونو کې ډیر کمنلی استعمالیږي. as a medical students باید تاسو ته پته وي چې IV fluids په څو ډوله دي. نو یو شی چې ډیر ډیفیکلټ دی د هر میډیکل سټوډنټ لپاره، ډیر مشکل دی هر د طب محصل لپاره، هغه دا وي چې دوی څنګه IV فلویډ انتخاب کی، څنګه د ورید له لارې چې کوم مایعات موږ ورکوو هغه څنګه انتخاب کی، کوم ډول یې انتخاب کی، کوم ناروغ ته کوم ډول IV فلویډ ورکي. دا یو ډیر ټف کار وي. دغه ویډیو کې به بیا خاص کر کله چې تاسو کلینیک کې کار کوئ، شفاخانه کې کار کوئ، یا کله چې تاسو په ICU کې کار کوئ، نو دې لپاره ډیره مهمه ده چې کوم ډول IV فلویډز موږ کوم ډول ناروغانو ته ورکولی شو، څومره مقدار کې ورکولی شو، کوم IV فلویډز به ډیر مهم وي. راځو تاسې به د نارمل سلاین نوم اورېدلی وي، تاسې به د ډیکسټروز نارمل سلاین یا د DNS نوم اورېدلی وي، تاسې به د رینګرز لیکټیټ نوم اورېدلی وي، آیسولایټ نوم به مو اورېدلی، مانیټول نوم به مو اورېدلی، داسې نور. دا موږ سره مختلف IV فلویډز دي، داسې مایعات دي چې موږ یې ناروغانو ته د اړتیا په وخت کې د ورید له لارې تطبیقوو، ورکوو. تاسې به ما سره په دې درس کې دا زده کوئ چې دا کوم ډول IV فلویډز دي، څو ډول IV فلویډز موږ لرو، کوم ناروغ ته کوم IV فلویډز به مؤثر وي چې ورکو، او تاسې IV فلویډز څنګه انتخابولی شئ. مخکې له دې چې زه په IV فلویډز باندې مایعاتو باندې خبرې وکړم، ول باید تاسې دا زده وي چې آیا زموږ وجود کې مایعات شته که نشته، او که شته څومره مقدار سره دي او په کوم کوم ځای کې دي. ګورئ، فرست وی شوډ نو باډي فلویډز. اول باید موږ په دې باندې پوه شو چې باډي فلویډز څه ته وایي. باډي فلویډز، باډي معنا جسم، فلویډز معنا مایع. هغه مایعات چې زموږ وجود کې دي هغې ته باډي فلویډز وایي. یا ورته موږ بله کلمه کاروو بایو فلویډز. بایو ژوندي موجود ته اشاره ده، نو موږ هغه مایعاتو په اړه ذکر کوو کوم چې زموږ تاسې په وجود کې دي، په یو ژوندي موجود کې وي. د دې وجې نه باډي فلویډز ته بایو فلویډز نه هم موږ ویلی شو. که زه لنډ ډیفاین کم اسانتیا په خاطر، دیز آر د فلویډز پریزنټ ودین د هیومن باډي. باډي فلویډز نه مراد هغه مایعات دي کوم چې د یو انسان په جسم کې، زموږ ستاسې په جسم کې موجود دي، هغې ته بس باډي فلویډ وایي. مثلا دا یو پرسن دی، یو شخص دی، داخل کې چې ما ډاټ ډاټ سره ښودلي دي، دا مایعات دي د دې شخص په وجود کې دي، بس دې ته بیا موږ وایو باډي fluids. Normal young adult male body contains 60 to 65% water. په نورمال ډول یو ځوان بالغ نارینه خپل جسم کې تقریبا 80 واخله تر 65% پورې اوبه لري. Total quantity of body water in an average human being weighing about 70 kg is about 40 liter. که چیرته یو شخص وي چې هغه 80 کیلوګرام وزن ولري، د هغې په وجود کې به ټول مقدار اوبه چې ده هغه به 40 لیټر، یعنې که یو باډي ده فار ایگزامپل دغه شخص کلم چې دا 70 کیلوګرام وزن ولري، د دې باډي کې به تقریبا 40 لیټر یا 40 لیټره پورې اوبه موجوده وي، مایعات به موجود وي. دغه 40 لیټره مایعات یا اوبه موږ په دوو کمپارټمنټس یا په دوو برخو ویشو. یو ته وایي انټرا سیلولر فلویډ، داخل الحجروي مایعات دي، بل اکسټرا سیلولر فلویډ، خارج الحجروي مایعات دي. دا 40 لیټرو کې بعضې مایعات، بعضې اوبه داسې دي چې هغه داخل د حجرو کې دي چې دا تقریبا 22 لیټره کېږي. او دویمه برخه د اکسټرا سیلولر فلویډ یا ECF، یعنې دغه 40 لیټرو کې بعضې برخه د اوبو هغه د حجراتو نه د باندې ده چې هغه تقریبا 18 لیټره کېږي. دا بیا مختلفو برخو باندې ویشل شوي ده، خو میجر چې کوم کمپارټمنټ دی برخې د هغه ما دوه راخیستې دي. خارج الحجروي مایع چې تقریبا 18 لیټره برخه تشکیلوي د 40 لیټرز، په دې کې انټرسټیشیل فلویډز هم شامل دي، پلازما هم ده.
انټرسټیشل فلویډ دا اصل کې د حجرو ترمنځ چې کومه مایع د یوې حجرې بلې حجرې ترمنځ چې کومه ساحه ده چې هغې ته موږ اکسټراسیلولر سپیس وایو. په دې سپیس کې په دې خلیګا کې چې کومه مایع موجوده وي هغې ته موږ وایو انټرسټیشل فلویډ چې دا هم اکسټراسیلولر فلویډ کې راځي. دویمه پلازما ده. ګورئ موږ تاسې وینه لرو، وینه کې یو سیلولر برخه ده، یو مایع برخه ده چې مایع برخه ته موږ پلازما وایو. پلازما کې اوبه ده، فلویډ دی، لیکویډ دی، مایع ده، هغې ته هم موږ اکسټراسیلولر فلویډ وایي. نو خارج الحجري مایع موږ په دوه برخو ویشل، یو انټرسټیشل فلویډ د حجراتو مابین کې چې کومه مایع ده ECF کې اکسټرا سیلولر سپیس کې، او دویمه پلازما کې وینه کې چې کومه مایع ده، رګونو کې چې کومه مایع ده هغه ته بیا موږ پلازما وایو. په دې کې هم واټر دی، اوبه ده. ګورئ دغه مایعات چې موږ په وجود کې لرو، که هغه داخل د حجره کې دي، که هغه د حجرو نه بهر دي، په دې فلویډ کې په دې مایعاتو کې موږ الکترولایټس لرو، یعنی سوډیم لرو، پوټاشیم لرو، کلسیم لرو، مګنیزیم لرو، کلورین لرو، بایکاربونیټس او داسې نور، خو دا ما میجر الکترولایټس راخیستي دي. اوس ګورئ دغه الکترولایټس په پلازما کې هم شته، یعنی په رګونو کې هم شته. دغه الکترولایټس په انټرسټیشل فلویډ یعنی د حجرو نه د باندې مایعاتو کې هم شته، اکسټرا سیلولر سپیس کې هم شته. بل دغه الکترولایټس ICF کې یا انټرا سیلولر فلویډ کې هم موجود دي. که زه دا فرض کم حجروي غشا ده، دې طرف ته داخل د حجرې انوایرمنټ ده، یعنی سایټوپلازم ده، دا اکسټرا سایټوپلازمیک سپیس ده، سایټوپلازم نه د باندې، حجرې نه د باندې زایده سپیس ده. نو هغه مایع چې دغلته موجوده وي موږ ورته وایو انټرسټیشل فلویډ. هغه مایع چې داخل د حجره کې موجوده وي چې هغې ته موږ وایو انټرا سیلولر فلویډ. هغه مایع چې په وینه کې موجوده ده، په رګونو کې موجوده ده، هغې ته بیا موږ وایو پلازما. اوس په دې پلازما کې هم الکترولایټس شته، په دې انټرسټیشل فلویډ کې هم الکترولایټس شته، او په داخل د حجره کې انټرا سیلولر فلویډ کې هم الکترولایټس شته. خو ګورئ او همدارکم په پلازما کې هم اوبه ده، انټرسټیشل فلویډ کې هم اوبه ده، او انټراسیلولر فلویډ کې هم اوبه ده. دا اوبه چې په دې درې واړو کمپارټمنټس کې برخو کې موجوده ده، دا د یو برخې نه بلې برخې ته په اسانۍ سره تللی شي، او د دې تګ پیسیولی کیږي، یعنی د انرژۍ د مصرف نه بغیر کیږي، پیسیو ټرانسپورټ ته دی کیږي. یعنی اوبه د پلازما نه تللی شي، د رګونو نه وتلی شي انټرسټیشل فلویډ ته، اکسټرا سیلولر سپیس ته، او همدارکم له دغه انټرسټیشل فلویډ نه دغه اوبه داخل د حجرې ته هم تللی شي د اړتیا په وخت کې. سیمیلرلی د حجرې نه هم د باندې اوبه راتللی شي او انټرسټیشل سپیس ته یا انټرسټیشل فلویډ ته، بیا د انټرسټیشل فلویډ نه پلازما ته هم اوبه راتللی شي. نو د اوبو لپاره، د اوبو د تګ لپاره، ټرانسپورټ لپاره موږ کوم ممانعات نه لرو. اوبه اسانۍ سره د هر یوې برخې نه تېرېدلی شي کلم چې اړتیا وي. حجرو ته داخلیږي هم، حجرو نه راوځي هم، رګونو ته داخلیږي هم، رګونو نه وځي هم when there is need. او د دغه اوبو تګ پیسیولی کیږي، د انرژۍ د مصرف نه بغیر کیږي. غیر فعال انتقال د دې صورت نسی اسماټیک پریشر او هایدروسټیک پریشر د اوبو د تګ په کنټرول کې رول لري. همدارکم که اوس راشم زه الکترولایټس ته، ګورئ الکترولایټس هم په پلازما کې شته، الکترولایټس هم په انټرسټیشل فلویډ کې شته، الکترولایټس هم په انټرا سیلولر فلویډ کې سایټوپلازم کې شته. خو د اوبو په ډول دا نه دي. د الکترولایټو غلظت یا کنسنټریشن فرق کوي. د الکترولایټو غلظت په اکسټرا سیلولر فلویډ کې او انټرا سیلولر فلویډ کې یو شی نه ده، د دې غلظت فرق کوي. وجې څه ده؟ وجې دا ده، ګوره که زه اگزامپل سره دا پروف کړم. سوډیم یو الکترولایټ ده، یو آیون ده، منرال دی، په وینه کې موجود دی، پلازما کې موجود دی. پلازما کې د دې غلظت تقریبا 115 نه 145 ملي ایکویلنټ پر لیټر ته رسیږي. دلته ما 142 اخیستی ده. همدغه سوډیم غلظت په انټرسټیشل فلویډ کې بین النسجي مایع کې یا د حجراتو ترمنځ مایع کې تقریبا 129 خواوشا ملي ایکویلنټ پر لیټر پورې رسیږي. او همدارکم که زه پوټاشیم فرض کړم، پلازما کې 4 ملي ایکویلنټ پر لیټر پورې ده، همدارکم په انټرسټیشل فلویډ کې هم ده. نو د الکترولایټو غلظت په پلازما کې او انټرسټیشل فلویډ کې رفلی یعنی تقریبا سره مساوي ده، یو شی ده. خو په انټرسټیشل فلویډ کې، پلازما کې د الکترولایټو غلظت او داخل د حجره کې د الکترولایټو غلظت سره فرق لري. یعنی ته نشي ویلی چې سوډیم مثلا
دا خارج د حجره کې حجرې نه د باندې 140 ملي ایکویلنټ پر لیټر پورې ده، نو حجرې داخل کې به هم دومره وي نه. یا مثلا پوټاشیم د حجرې نه د بهر 4 ملي ایکویلنټ پر لیټر ده، نو حجره کې به هم دومره وي نه. علت دا دی چې دا ګوره الکترولایټس دي او الکترولایټس چارج لري. سوډیم دی، پوټاشیم دی، کلسیم دی، مګنیزیم دی، کلورین دی، بایکارب دی. په دې کې مثبت او منفي چارج لرونکي الکترولایټس دي، ایونونه دي. اوس دا چارج لرونکي سپیشیز، دا چارج لرونکي الکترولایټس د حجروي غشا نشي تیریدلی، ځکه دا پولر دي، دا قطبي مالیکولونه. دا به تاسې حجروي غشا په فزیولوژي کې زده کړی وي. نو دې وجې نه سوډیم، پوټاشیم، کلسیم وغیره چارج لرونکي دي، نو دوی نشي کولی چې د انټرسټیشیل فلویډ نه اسانۍ سره داخل د حجرې ته لاړ شي، یا سوډیم او پوټاشیم او کلسیم د حجرې له داخل نه په اسانۍ سره راوځي، څنګه چې اوبه راتلی او راتلی پیسې وړلی بغیر د انرژۍ د مصرف نه. دا رقم دغه آیونونه الکترولایټس نشي تللی، ځکه دلته موږ منځ کې بیریر لرو چې هغه لیپیډ بایلیر ده، هغه حجروي غشا ده چې هغه سلیکټیو پرمیبیلیټي لري، هر یو شي ته اجازه نه ورکوي. بیا خاص کر د ایونیک دی او ایونیک ماده د حجروي غشا نه په اسانۍ سره نشي تیریدلی. نو دې د وجې نه د الکترولایټس د انتقال لپاره موږ په حجروي غشا کې چینلز لرو، حجروي غشا کې پمپس لرو. د هغه پمپونو هغه چینلونو لارې بیا دغه الکترولایټس انتقالیږي. دغه ریزن ده، دغه وجه ده چې د الکترولایټونو غلظت په انټرسټیشیل فلویډ کې او پلازما کې تقریبا یو شی ده، ځکه د رګونو نه په اسانۍ سره وتلی شي انټرسټیشیل فلویډ ته، خارج الحجروي مایع ته، ایکسټراسیلولر سپیس ته، او د همدارقم انټرسټیشیل فلویډ نه اسانۍ سره راتللی شي دوران ته when there is a need، کله چې اړتیا وي. خو د انټرسټیشیل فلویډ نه ډایرک آی سی اف ته نشي تللی، د آی سی اف نه ډایرک انټرسټیشیل فلویډ ته هم نشي راتللی، ځکه چې دا چارج لرونکي دي او پولر آینز دي، پولر سپیشیز دي، او دا اسانۍ سره حجروي غشا نشي تیریدلی. دې لپاره موږ سیل ممبرین کې چینلز لرو، پمپس وغیره لرو. مثلا د سوډیم غلظت په انټرسټیشیل فلویډ کې یعنی د حجرو نه بهر تقریبا 119 ملي ایکویلنټ پر لیټر په اندازه پورې ده. خو داخل د حجره کې بیا د سوډیم غلظت ګوره فرق کوي، 10 ملي ایکویلنټ پر لیټر په اندازې باندې ده. همدارقم د حجرې په داخل کې پوټاشیم تقریبا 140 ملي ایکویلنټ پر لیټر اندازې پورې ده، دومره غلظت لري. خو داخل د حجرې نه بعد چې کله ته راوځې خارج د حجره کې ایکسټرا سیلولر فلویډ کې بیا د پوټاشیم غلظت تقریبا 4 ملي ایکویلنټ پر لیټر ده. دا موږ سره شارټ ایکسپلینیشن، ډیر یو لنډه پیژندنه وه د باډي فلویډز او د باډي فلویډز کې چې کوم الکترولایټس لرو. نو دې لپاره چې ته آی وي فلویډز زده کړې، چې کله ته یو ناروغ ته له بهر نه مایعات ورکوي، نارمل سلاین ورکوي، ډي ان اس ورکوي، رینګر لکټیټ ورکوي، مانیټول وغیره ورکوي، تا باید اول خپل د وجود مایعات زده وي او هغه الکترولایټس چې ستا په وجود کې دي هغې په اړه هم ته باید معلومات ولرې. نیکسٹ ویډیو کې به انشاءالله آی وي فلویډز ډیټیل سره شروع کوو. آی وي فلویډز ټایپس به لوړو چې کرسټلایډ فلویډز کوم دي او کولایډ فلویډز کوم دي. دغه ویډیو کې لنډ دومره زده کړئ چې کله موږ تاسې ناروغانو ته آی وي فلویډز ورکوو، تاسې باید دا زده وي چې دا کوم ډول آی وي فلویډز دي، کوم ډول مایعات دي چې زه ناروغ ته ورکوم، زه کوم ناروغ ته کوم مایعات ورکم. خاص کر دا د هغه سټوډنټ لپاره ډیره امپورټنټ ویډیو ده کوم سټوډنټس چې د میډیکل طب اړوند وي، یا کوم بیا خاص کر چې په کلینک کې کار کوي یا شفانو کې کار کوي یا خاص کر په آی سی یو کې کار کوي، دوی لپاره دا ډیره مهمه ده. او خاص کر ډیری شاګردان چې کله هم دغه آی وي فلویډز وایي، دوی په دې یو خبره کې ډیر سره کنفیوز شي چې دا خو قسم آی وي فلویډز دی، مختلف قسمه الکترولایټس پکې دي، مختلف قسم غلظت پکې وي د الکترولایټونو، هایپوټونیک وي، بعضې هایپرټونیک وي. زه اوس یو ناروغ ته کوم آی وي فلویډ انتخاب کړم، دې لپاره چې تاسې دا بیسک موضوعات زده کړئ چې آی وي فلویډز په څو ډوله دي، کوم ډول آی وي فلویډز کوم ناروغانو ته په څومره مقدار کې ورکوو. دغه ویډیو باید تاسې کلیر کټ زده وي. ټول اول باید باډي فلویډز ورته زده کړئ، لنډ ډول یې سره زده کړئ، هغې نه وروسته به تاسې بیا آی وي فلویډز باندې په ډېر ښه ډول پوه شئ.